او دا ګناونه چې دا زړه تورې زمارو یو ګناه چې سره کوي په زړه باندې یو داغ لګي حدیث کې راځي او حتی چې کله چې وخت راشي یو داغ لګي دا ټول زړه به تور شي لکه سره چې په پودرو باندې څنګه عادت شي بس بیا مغز کی لګي او له خوند ورکوي چې هغه ورلور نه کی بس به لکه وهي او پریشان او تکلیف ور دا شان کوم انسانان چې د ګناونو سره عادت شي دا غي به زړه تور شي د ګناونو سره څنګه به دي سره عادت شي د پودري په شان لکه څنګه چې هغه په نشاو په پودرو باندې عادت شوی او بیا الله ورپسې آیت کې فرمایي انما يريد الشیطان شیطان دا اراده کړی دا شیطان دا غواړي ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر چې تاسو په مین کې بغض پیدا کی دشمنی درک پیدا کی د شراب او د جوارو په وجه باندې شراب چې څوک کی نشي کوي اکثر په ځان باندې کوئی په نشه کې لکه په نشه کې نشه کړي وا ولټریس کړي وا شراب اسکلي سره ویش خپل ژوند ولیکلا ورور ولي خپل ملګری ولي دوست لري په ځان باندې کوئی جذبه کراشي ولا لکه شراب اسکلي یا نشه کړي چې څنګه کندري کې هغه سره پر اوله کې د اثر ولول بس دښمنی واول خاندان ته دښمنی واړي دته دلات ولې د نشه کړي د نشه د وجه پر دې سره کندري هغه په راشي د دې په کې به د دې د دې په وجه دا الله ویلي دی الله خبره بالکل رښتیا رزمارون او د جوارو په وجه الله دښمنی نه تاسو کې شیطان پیدا کړي جواری دوه لګېدلې او بس یو سره وګټیو په لانجه مش بده کې تماشې وبل سره وبس او په یو مجلس کې کوم دی یو بل باندې ډزي وځي یو بل سره دښمنی نه پیدا شي بغض په ځړ کې یو بل تپروتي چې زمانه دا وګټلې زمو سره ګورم زما په ځړ کې سره بغض دی یو بل په خبرې کوي بیا یو بل سره نه لګي شیطان وې دا کار کوي او بل دا چې دا ګناونه کوي او يصدكم عن ذکر الله دا الله ذکر وګوره نه پاتې الله وې زما نه پاتې شم یا ما واخلې یا دا ګناونه وکي کدا ګناونه کوي زدر نه به پاتې زما یاد بدل پاتې تاسو دا شیطان د دې ګناونو په وجه د الله د ذکر نه بندي د الله د ذکر توفیق ورته نه ملاويږي وعن الصلاه او د مزنم بندي جمع بدن پاتې مز بدن پاتې منځ کې به خوند نه کرام شي منځ کې به خوند نه مزه باندې ځکه ته د الله مجرم یې راغلی زړه تور دی په تور زړه باندې الله ته ودرېږي به هغه منځ کې خوند او مزه نه الله فرمایي فهل انتم منتهون تاسو باندې کېږي کنه باندې کېږي الله اکبر تعجب ایمان د صحابه کرام عجیب ایمان دا شراب چې په درې موقعو کې حرام شوی اچانک نو حرام شوی سورۃ بقره کې راغ چې ګوره دې کې تاسو څه پیدا ښکاری نه پیدونه نقصانات ډیر دي دا ډیر بیماری پیدا کوي دا شراب ډیر بیماری دا وخت نه نشي چې څوک یې ډیر بیماری حمله کوي صحت یې سره خرابېږي او په دغه کې دا راغ په سورۃ النساء کې چې رکلم نشکړي نو به مونږ سم مخ کې کوي د مونږ وخت نشه مکه صحابه نورم کنټرول شو مونږ دوران کې به نشه نه کوله او هغه د پلرونو د نیکونو د وختونو د شراب عادت او هغه به د شراب نه کله کله دې زما پاخه شراب اصلي شراب به جوړول به اسکل دغه عادتي شراب هغه عادت وته چې کله دا آیت راغی عمر رضی الله عنه سوال کول دعاګانې وکړه یا الله اللهم بين لنا حكما واضحا اللهم بين لنا حكما واضحا یا الله واضح حکم راولېګا واضح حکم راولېګا دا حکم واضح چې څو پولیس کو کوي څه چلل او چې دا آیت راغی بس الله فرمایي دا پلیتی دا د شیطان عمل له شیطان د دې په وجه تاسو دښمنۍ نه بغض پیدا کوي او به دا خبر اوریدل چې تاسو د موږ نه د ذکر د الله نه منې کینو په موږ باندې سم مېنو صحابه کرام او د الله په ذکر باندې ایو الله له مال ورکړي او بدن یې مول ورکړي او زړه یې مول ورکړي فکرونه او تصورات عمر رضی الله عنه سوال کول دعاګانې وکړه یا الله اللهم بين لنا حكما واضحا اللهم بين لنا حكما واضحا یا الله واضح حکم راولېګا واضح حکم راولېګا دا حکم واضح چې څو پولیس کو کوي څه چلل او چې دا آیت راغی بس الله فرمایي دا پلیتی دا د شیطان عمل له شیطان د دې په وجه تاسو دښمنۍ نه بغض پیدا کوي او به دا خبر اوریدل چې تاسو د موږ نه د ذکر د الله نه منې کینو په موږ باندې سم مېنو صحابه کرام او د الله په ذکر باندې ایو الله له مال ورکړي او بدن یې مول ورکړي او زړه یې مول ورکړي فکرونه تصورات ټول الله له ورکړي دا خبره جواره د صح نفرت پیدا شول او دا آیت جواره د صحابه د اخیری ټوکړه فهل انتم منتهون الله تبارک آیات تاسو منې کیدون کیږي کنه دا استفهام د دې لپاره چې منی شي دا استفهام د نهي لپاره دی دې کار نه ځان وساتئ او صحابه کرامو چې کړلې انتهینا موږ منی شو یان بس تا حکم ته تسلیم دي ته ایمان وای زماره
دې د ایمان چې دا مانا بس خبره مواري دا مسله خو د ګور به کې سوچ به کې دا سوچ چې به کم سره کوي د ایمان خراب دی ډېر د خپل ایمان غم وکړي سوچ موږ به الله او د رسول په خبرو کې نه کې بس فورا به بدلېږي فورا اثر به کوي سړي باندې آیت به اثر کوي حدیث به اثر کوي عمر رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس کې لاس ورکړی روان دی وسره په لار باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي الله رسوله زما د نفس نه سیوا دا ټول دنیا او دا بچي او دا مالونه او دا خزه ارسنه راته ډیر محبوب خو سیوا زما د نفس نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته عمر دا سوي چې تاسو د خپل ځان نه زیاته مینه وکړي بیا مؤمن نشي کېدلی ما سره به خپل ځان نه زیاته مینه کوي مؤمن به الله د رسول سره خپل نفس نه زیاته مینه کوي ځان د قرباني خپل لاس په یو ځای کې زخمی کیږي د الله رسول حکم به پوره کوي زخم به برداشت کوي او ګرمي او یخني به برداشت کوي دا خپل نفس له تکلیف ورکوي د الله رسول خبره به اوچته کوي پلار به خفه کوي مور به خفه کوي رور به خفه کوي ښځه به خفه کوي بچي به خفه کوي دوستان به خفه کوي خاندان به خفه کوي او الله رسول حکم به ټول ساتي په ځای به ساتي دې ته ایمان وایي چې د خپل نفس نه هم الله د الله رسول ته اوچت ګوري وایي دا خبره چې څنګه عمر رضی الله عنه واورېدله ګوره صحابو داسې مزاج یو سکند کې به خبرې اثر کوي وایي قسم دی د الله رسوله چې د خپل ځان نه مې درته ډېره مینه فورا یې دا خبره وکړه په یو ساعت کې ایمان یې کوم ځای ته ورسېد دا د هغې په دې زړه کې ایمان زمارونه قوي و د الله رسول خبره درنه ګڼله اچې هوا به نه وړله اوس تقریر کوي عالم به بیان وکړي یو شیخ به راشي بیان به وکړي یو سړی به یې ملګری به د قرآن او حدیث ته منځ نه به راته خبرې وکړي او موږ باندې هېڅ اثر ونه کړي هېڅ بدل نه شو موږ بس هغه خبره چې هوا وي صحابه کرامو په وخت کې به خبره هوا نه وړله زړه ته به ورکوزه کړه هلته نه به راوته او دلته به ننوته دې ځای ته به ورننوتله او چې دې ځای ته دې زړه ته به ورننوتله بیا به ټول بدن بدلو لاس به بیا د هغه کار نه ځان ساتلو خپې به دې ځان ساتلو سترګې غوږونه فریض به شروع شو د هغې لکه سړی چې څنګه د خطرناک مرض نه ځان ساتي د هلاکت نه ځان ساتي او د ایمان خوږوالی داسې انسان ته نصیب کېږي چې د ګناهونو نه ځان وساتي هغه کارونه چې د الله او رسول د خفګان ذریعې نو دا خبرې هسې هوا ته دغه کول نه دي پکار حواله کول نه دي پکار چې بس هسې هوا ویوړلې یو خطبه ولاړه او وخت ډکول هم زموږ او ستاسو مقصد نه دی زموږ او ستاسو مقصد یو اصلاح دی یو فکر یو تصور جوړول دي چې زموږ او ستاسو یو فکر جوړ شي په دې ژوند کې زموږ یو کیفیت برابر شي سره ځان اصلاح وکړو زمارون خطرناک هوا راالوتي هر طرف نه داسې خطرناکې سیلۍ دي چې د ایمان ډیوه بله ساتل خوش قسمته انسان به چې په دې وخت کې د هغه د ایمان ډیوه بله پاتې شي هره سیلۍ دومره خطرناکه ده چې دا ډیوه مړه کوي زمارون هره سیلۍ دومره خطرناکه ده دې وخت کې ځان کلکول پکار دي ځان ټینګول پکار دي او دیوالونه ورته وال پکار دي لکه تاسو هغه تېره جمعه شیخ صاحب هغه بیان چې واورېد واحد ګړی څومره مزیدار خبره یې کوله دا ایمان او دا زړه دې کې ایمان دی په دې زړه کې دې ته به دیوالونه وهي دې لپاره چې سیلۍ را روانې دي شیطان را روان دی حمله کوي دې زړه ته دې را رسېږي دا ایمان درنه اخلي تباه کوي درله شلۍ درله تباه کوي دي جهنم ته دې رسوي نو دې ته به دیوالونه وایي ګر چاپېره قسمه قسم دیوالونه به ورته وایي چې هغه دیوالونه ذکر کول د سرو زرو دیوال او دغه رنګه د زمرودو دیوال او مختلف دیوالونه ذکر کړو چې دا د شیطان دې لپاره چې شیطان را نه شي دا مختلفې هواګانې دا ګناهونه دي دا دې زړه ته را داخلي نه شي چې دا محفوظ شي سړی به د زړه د ایمان غم به کوي سړی د دې غم او فکر پکار دی موږ سره د خپل کور د سرو زرو غمي ښځې سره د سرو زرو غمي په صندوق کې ورته تاله والي کلکه محفوظ یې ساتلی یو څیز او چا چې کوم څیز اخیستی قیمتي ورته ښکاري په کور کې دننه یې ودرولې او بیا ډېر حفاظت یې کوي او دا ایمان چې کوم دی دا ایمان دشمنان یې ډېر دي او په هر ځای کې به شیطان هر وخت حمله کوي او د دې موږ هېڅ غم نه کوو چې دې به څنګه حفاظت د دې حفاظت غم پکار دی زمارونه وایي صحابو چې دا خبره واورېدله چې بس شراب خو حرام شو وایي دا مدینه کې د هغې سره دا چاټۍ د شرابو اصلي قیمتي شراب پکې پراته وو وایي دا ټولې چاټۍ ماتې کړلې دا ایماني غیرت و د هغې او دا شراب د دې مدینې دې محلو په دې کوڅو کې را روان راوړل ټول یو کرکټ په یو ساعت کې پیدا شول دا نه چې اوس موږ چاته لکه دا نصار پرېږده ما یاره دا خو زما د 10 کالو نشه ده او ډېرو سره بس ډېر پریشان یم بیده شي زمارونه یو سړی چې د الله او د رسول دا حکم ته لوی ښکاره شي او د قیامت دا پریشانۍ نه رایادېږي زه د الله مخې ته ودرېږم او دا هر وخت ذکر نه زما دا خوله محرومه یا دا ګنده چیز زما په دې خوله کې پروت یا زه نشه کوم او ملایکه رانه لرې لرې ګرځي او نفرت رانه کوي زه به د الله په نظر کې څومره سپک راځم دا خبره راته لږه رایاده کړي بیا ورته دا هېڅ هم نه ښکاري نصار په ایښودل څه ته وایي ډېرو څیزونو ته خلک تیارېږي ډېرو غټو غټو خبرو ته خلک تیارېږي زمارونو دا اراده سړی وکړي د الله رسول خبره غټه سړی وګڼي صحابه کرامو دا ټول عمر د پلرونو د نیکونو د زمانو نه شراب د هغې عادت دي او هغه لوښي مرلمات کې هغې کې خوراک او څښاک هم بیا نه کول لوښو نه هم نفرت پیدا شو دا نه چې خیر دی دا شراب به دې واړو دا چاټۍ به لکه صفاک اوبه به وکړي ځان له وساتي
په هغه وخت کې خو دا د سټیل او د سلورو لوښي نه همدغه د خاورو کټۍ به په هغې به خلکو ځان له ښوروا پخوله دې مو نه ویل دا کټۍ زه دا شراب به تېواړو ځان به ښوروا خو پخوو که نه دې هم نه کوله کټۍ مې ورپسې ماتې کړه دې ته زمارونو ایمان ویلی کېږي دې ته په دین غیرت وایي دې ته د الله او د رسول خبره لویه ګڼل وایي دا کیفیت به زمونږ استازو زمارونو